پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای کيو سړی دا واړي چې زما په عمر کې دی الله پاک درازي راولي، الله زما عمر را دراز کی، زما عمر را زیات کی، زما عمر را ډیر کی. یو سړی دا غواړي او یو سړی دا غواړي چې الله پاک زما په رزق کې برکت راولي، زما تنگ دستی لیری کی، زما فقر لیری کی، زما غربت لیری کی. د الله رسول فرمایي دوی اټل خبرې درته کوم، غواړي چې ستا عمر الله دراز کی، غواړي چې ستا رزق دی هغه الله پراخ کی. دوی خبرې د الله رسول ما او تاسو انعامونه یې چې دي او دا دواړه انعامونه په یو خبره کې دي، هغه د خپل بابا او ادي او د قریبانو سره شکر. دا الله رسول ویلي دا اټل خبره ده عزیزانو، دا یقیني خبره ده، دا د امام ابو حنیفه او د امام مالک خبره نه ده، دا د امام بخاری او د امام مسلم خبره نه ده، دا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ده.